بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمندو اوریدونکو مینوالو، د اواز ملکن ادبي ټولنې د طرفنا دا نننۍ غونډه د محترم ناموس خان ناموس صاحب په ځای کې را جوړه شوې ده. په دې نننۍ غونډه کې د اواز ملکن د ملګرو نه علاوه د همیشه پښتو ادبي ټولنې ملګري هم راغلي دي او په تیره زمون ډیر قدرمن مشر محمد سعید رهبر صاحب د کوټ لاچین هم تشریف راوړی دی. په دې موقع باندې مونږه دا ضروري وګڼله چې مونږه یو وړه غونډه کې مشاعره ستاسو په درنه خدمت کې وړاندې کو او زمون د دې نننۍ مشاعره صدارت به د پروفیسور ډاکټر علي خیل دریاب صاحب کوي، څوک چې د ملکن پوهنتون د پښتو څانګې رئیس دی. هغې ته زه خواست کوم چې هغې دلته تشریف راوړي د صدارت دی ځای ته، او محترم پروفیسور ډاکټر علي خیل دریاب صاحب د مشر میلمه په حیث زموږ سره دلته د لاچی کوهاټ ډیر قدرمن شاعر محترم محمد سعید رهبر صاحب موجود دی. نو زه محترم محمد سعید رهبر صاحب ته خواست کوم چې هغې هم دلته تشریف راوړي او د مشر میلمه په چوکۍ باندې تشریف کیدي. د دې مشاعرې آغاز د قرآن عظیم الشان د تلاوت نکو. نو د همیشه پښتو ادبي ټولنې محترم ملګري عبید الله عابد صاحب ته خواست کوم چې هغې د دې مشاعرې آغاز د قرآن عظیم الشان د څو آیاتونو نه وکړي. عبید الله عابد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.